الله الرحمن الرحیم. قیمانو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زمونږ او ستاسې د مایکروسافت ورډ پروګرام 13 درس ده. په تیر درس کې موږ تاسې په انزرټ کې خبرې کړې وې. نن به په الستریشن باندې خبرې وکړو. ګورئ، په الستریشن کې لومړی پکچر دی او زه راځم دغلته یو څه لیکل کوم. لیکم چې introduction to computer او له دې څخه وروسته یو خط به د دې لاندې کش کو او بیا به یو څو پاراګرافونه ورته ولیکو، یو 4 پاراګرافونه به ولیکو. ګورئ، دغه انټروډکشن ټو کمپیوټر په اړه باندې دغه معلوماتونه لیکل شوي دي. اوس زه غواړم چې یو عکس هم دلته راوړم. د عکس د راوړلو دپاره موږ تاسې انزرټ ته راځو، پکچر انتخابو او عکس کولی شو چې آنلاین هم ډاونلوډ کو د انټرنیټ څخه، او همدا ډول چې زموږ سره په کمپیوټر کې ثبت یې هم کولی شو چې یو عکس راوړو. دس ډیوایس ته راځم او له هغې نه وروسته زه بری شم ډي ډرایو ته یو عکس به پیدا کړم، خو دلته زما دا ډرایو نه خلاصوي. زه بری شم اول دس پي سي ته خپل ډرایو ما پې بیټ لاکر لګولی، دا لاک به یې ختم کړم. ګورئ، لاک مې ترېنه ختم کړه. بېرته راځم ورډ ته او اوس راځم پکچر دس پي سي او وروسته راځم ډي ډرایو ته. چې کله هم ډي ډرایو ته راغلم، له دې ځایه زه غواړم یو عکس هم راوړم. زما سره عکسونه هم په کمپیوټر کې نشته، فقط د دې په خاطر چې تاسې ته عملي دا وښایم، یو عکس به ورته پیدا کړم. فرض که دې فولډر کې دې کې هم نشته عکس. فرض که دا زما عکس ده، دا انزرټ کوم. ګورئ، انټروډکشن ټو کمپیوټر مې ولیکه، وروسته بیا د کمپیوټر د تعریف په اړه مې څه معلوماتونه ولیکه، بیا مې د کمپیوټر یو عکس راوړو. د کمپیوټر عکس خو ما سره نشته، خو ما دلته خپل عکس راوړو. نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ چې د خپل موضوع مربوط یو عکس هم په ورډ ډاکومنټ کې تاسې راوړئ. کله هم چې زه راځم د عکس انتخابوم، نو دلته یو بل پراپرټي یا ټیپ هم اضافه کیږي د پکچر فارمټ په نوم باندې. پکچر فارمټ کې اول ریموو بیکګراوند دی. ګورئ، ریموو بیکګراوند اوس خو زمونږ دغه پکچر بیکګراوند سپین دی. که چېرته دا رنګه وي او داسې ګډ وډ بیکګراوند ولري، نو تاسې کولی شئ چې بیکګراوند یې ریموو کړئ او بل کلر ورته واچوئ. خو چون د دې بیکګراوند اوس سپین ده، نو موږ ریموو بیکګراوند نشو کولی. دوم چې دی کوریکشنز دی. دلته چې راشو، ګورئ دلته مختلف شارپ ډیزاینونه دي، همدا ډول برایټنس یې کمی زیاتی. نو هر یو چې ستاسې خوښه یې هماغه ورته تاسې کولی شئ چې له دې ځایه انتخاب کړئ. فرض که زه ورته دا یو انتخابوم، بیخي سپین شو، دا به ورته انتخاب کو. همدا ډول کولی شو د کالر کمانډ له طریقه دغه خپل پکچر ته رنګونه بدل کو. هر رنګ چې ستاسې خوښه ورته تاسې کولی شئ چې هماغه رنګ پې اپلای کړئ. فرض که زه ورته دا رنګ انتخابوم او وروسته یې اوکې کوم. همدا ډول تاسې کولی شئ چې په ارټسټیک افیکټس کې راشئ او دلته هم ورته ځینې نور ډیزاینونه انتخاب کړئ. زه ورته دا یو انتخابوم. ترانسپیرنسي چې دی د عکس تتوالی او روښانوالی تاسې شو کوي. ګورئ، په کوم اندازه تاسې غواړئ تت اوسي. په دې اندازه 95% دی، دا 80% دی، همدا ډول دا 65%. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې د خپل عکس تتوالی او روښانوالی ورته مشخص کړئ. بل هم دلته یو کمانډ لرو د ریسیټ پکچر. ریسیټ پکچر په دې معنا چې په دغه پکچر باندې ما څومره افیکټونه او فارمټونه اپلای کړي، دا ټول به له منځه یوسي، نارمل عکس به راوړي. ګورئ، عکس یې راته نارمل راوړ.
ورپسې چې دی کمپریس پکچر دی. کمپریس پکچر څخه هدف دا دی کله هم چې تاسې یو عکس د ایمیل د لارې لیږي او سایز یې زیات وي نو ورډ پروګرام کې تاسې کولی شئ چې کمپریس پکچر ورته انتخاب کړئ، بیا ایمیل بیا وکړئ، سایز به یې کم کړي اما لږ کوالټي کې تغییر راځي. ورپسې چې دی چینج پکچر دی. چینج پکچر کولی شو چې دغه عکس زموږ خوښ نه شي بل عکس راوړو، په همدې باندې کلیک کوو او بیا راځو چینج پکچر ته. کله چینج پکچر ته راغلو فرام ا فایل له دې څخه وروسته تاسې کولی شئ چې یو بل عکس ورته انتخاب کړئ. فرض که دا عکس ورته انتخابوم انزرټ کوم، ګورئ دا عکس یې ماته راوړ. کنټرول زیډ به کوم چې بیرته زموږ خپل عکس راشي. دلته چې دی پکچر سټایلز دي، دلته مختلف سټایلونه دي. هر سټایل چې ستاسې خوښ وي نو تاسې کولی شئ چې هغه پرې اپلای کړئ. همدا ډول پکچر بارډر هم تاسې کولی شئ چې انتخاب کړئ، ورته مختلف بارډرونه دي. او همدا ډول پکچر افیکټس دي، مختلف افیکټسونه دي هم پرې تاسې کولی شئ چې اپلای کړئ. پکچر ریلیوډ دی، دا به انشاءالله به راتلونکي درسونو کې په دې هم بحث کوو په دې کمانډ. نو په دې طریقه باندې موږ تاسې کولی شو چې خپل ډاکومنټ ته په کتو یا خپل موضوع ته په کتو عکس راوړو او هغه عکس کې چې دی افیکټونه اپلای کړو، ډیزاین ورته ورکړو او په هغه عکس کې ایډیټ وکړو. نو دا به زه بیرته ډیلیټ کوم. ورپسې د پکچر څخه وروسته شیپس دی، زه به دا ټول کنټرول ای کوم او هغې څخه وروسته دا به ډیلیټ کوم. شیپس چې دی یو ډېر زیات مهم کمانډ ده، په دې کې موږ تاسې ډېر کارونه ترسره کولی شو. لومړی خو دا دی چې مختلف شیپونه دي، ریکټینګل شیپونه دي. که ستاسې دا شیپ په کار وي نو تاسې کولی شئ ترېنه استفاده وکړئ. بیسیک شیپس دي، دا شیپونه دي چې تاسې ترېنه استفاده کولی شئ. بلاک ایروس دي، دغه ایروګان دي، تاسې کولی شئ چې استفاده ترېنه وکړئ. فلو چارټ دی، همدا ډول سټارز ان بینرز دي او مختلف شیپونه دي. هر شیپ چې ستاسې په خوښه او تاسې کولی شئ ترېنه استفاده وکړئ. فرض که دا یو شیپ زما خوښ شو، راځم دا دلته یو عنوان دپاره دا انتخابوم. کله هم چې تاسې شیپ انتخاب کړئ دې دپاره هم یو بل ټیب خلاصیږي چې خپله پراپرټي لري د شیپ فارمټ په نوم باندې. په دې کې غواړم څه لیکل وکړم، رایټ کلیک کوم، راځم اډ ټیکس او دلته غواړم لیکل وکړم. فرض که لیکم چې APA ارګانیزیشن ورته لیکم. نو هغه چې هر څه تاسې لیکئ تاسې خپل عنوان ته په کتو خو ما دغه یو خبره پکې ولیکم. کله هم چې دغه شیپ ما انتخاب کو لیکل مې پکې وکړه، له دې نه وروسته کولی شم چې شیپ سټایلز مختلف سټایلونه پرې اپلای کړم. له دې ځایه ګورئ مختلف سټایلز دي، هر سټایل چې ستاسې خوښه وي نو تاسې کولی شئ چې پرې هماغه سټایلز اپلای کړئ. زه دا سټایل پرې اپلای کوم. شیپ فیل دی، شیپ فیل د طریقه د خپلې خوښې یو رنګ ورته ورکولی شو. هر رنګ چې ستاسې خوښه وي تاسې کولی شئ چې ورکړئ. حتی کولی شئ چې پکچر هم پکې راوړئ، ګریډینټ رنګونه هم پکې اچولی شئ، ټیکسچر رنګونه هم پکې اچولی شئ. نو دا هم د شیپ فیل موضوع. بل شیپ آوټلاین دی، آوټلاین ته هم تاسې رنګ ورکولی شئ. ګورئ دا آوټلاین خطونه دي، دا غواړم سور رنګ شي نو سور ورته انتخابوم. همدا ډول شیپ افیکټس دي، افیکټس پرې اپلای کولی شم. مختلف افیکټسونه دي، هر افیکټس چې ستاسې خوښه او تاسې هماغه پرې اپلای کولی شئ. بله خبره دلته ورډ آرټ سټایل دی. ګورئ دغه لیکل چې ما کړي په دغه لیکل باندې سلیکشن کوم، څه ډول ډیزاین چې ستاسې خوښه وي دې لیکلو ته ورکولی شئ. فرض که زه دا ډیزاین ورکوم نو هغه تاسې خپلې خوښې مطابق یو ډیزاین ورته انتخابولی شئ. ټیکس فیل چې دی اوس دغه خط ته رنګ ورکولی شئ دې په واسطه. زه وایم دا تور به صحیح. آوټلاین ته یې څه رقم رنګ ورکړئ؟ آوټلاین ته یې زه وایم چې داسې کار وکړه چې سپین رنګ ورکړه. سپین خو بیخي نه ښکاري، نو تاسې په خپله خوښه داسې یو رنګ آوټلاین ته ورته انتخاب کړئ چې ښکاره شي. همدا ډول ټیکس افیکټس، دلته عام افیکټونه دي، مختلف افیکټونه ته کولی شئ چې پرې اپلای کړئ. نو د خپلې خوښې افیکټس هم پرې کولی شئ چې اپلای کړئ. دا هم موږ سره د شیپ فارمټ پراپرټي وه. همدا ډول راځو بیا انزرټ ته. دغه څه کمانډونه چې دلته دي دا انشاءالله په راتلونکي درسونو کې راځي. نو دا هم موږ سره د شیپ په مورد باندې یو ډیزاین و چې موږ دلته ډرا کړو، جوړ کړو، تیار جوړ شوی شیپ و.
مختلف شیپونه دي، هر لکه یو زما په کار دی کولی شي چې ترېنه استفاده وکړي او بیا وروسته په دې کې کولی شي چې مختلف تغییرات په خپله خوښه راوړئ. نو هر ډول شیپ چې په کار وي تاسې کولی شئ له دې څخه په استفادې شیپ راوړئ. او ډرا په دې شیپ کې یو بله خبره دا هم ده چې کله په دې باندې کلیک وکړم له دې څخه وروسته ګورئ دلته په شیپ فارمټ کې هم ایډیټ شیپ دی. چینج شیپ په واسطه کولی شئ چې دا شیپ تغییر کړي. فرض که زه وایم په دې رقم یو ډیزاین ماته راوړه، یا فرض که ورته وایم چې همدا ډیزاین راوړه، یا ورته وایم چې داسې کار وکړه چې یو بل ډیزاین انتخابوم ورته، زه ورته وایم چې دا ډیزاین راوړه. مختلف ډیزاینونه دي، نو هر یو چې تاسې انتخابوئ په دې کې هم تاسې کولی شئ چې تغییر راوړئ. دغه شنه زیړې علامې چې ګورئ دا اورنج شکل ته چې دی، نو په دې باندې تاسې کولی شئ چې دغه شیپ کې تغییرات هم راوړئ په دې رقم باندې. نو هر یو شیپ چې دی ځان ته پوینټونه لري، تاسې کولی شئ چې د هغې نه په استفاده. فرض که زه ورته دا زه راځم ورته ایډیټ شیپ ته او بیا چینج شیپ ورته انتخابوم او زه به ورته دا یو انتخاب کړم. چې کله مې دا انتخاب کړ له دې څخه وروسته راځم ورته ایډیټ پوینټ انتخابوم. دې کې هم کولی شئ چې تاسې په دې کې تغییرات راوړئ. دا داسې یې کش کوم، دا خو یې کش کوم، نو دا بیا په طریقه تاسې کولی شئ چې تغییر پکې راوړئ. هر رقم چې ستاسې خوښه و هماغه رقم تغییر پکې راوستلی شئ. دا هم په یو جوړ شوی شیپ کې موږ تاسې کولی شو چې تغییر راوړو. او همدا ډول له دې څخه وروسته آیکن او 3D ماډلز، دا چې تاسې په کمپیوټر کې که تاسې سره کوم 3D ماډلز وي کولی شئ د سپیسي انتخاب کړئ او هغه انتخاب کړئ او دلته یې راوړئ. شیپونه یې آیکن یې وي تاسې سره. نو بله موضوع دلته چې دی سمارټ آرټ دی. سمارټ آرټ کې موږ تاسې څه کولی شو؟ دې کې موږ تاسې مختلف ډیاګرامز رسمولی شو، ډرا کولی شو. زه به راشم دا ټول به کنټرول، دا شیپ به ډیلیټ کړم، دلته به ودرېږم او دا به هم کټ کړم او دلته به هم ودرېږم او دا به هم ډیلیټ کړم. اوس راځم سمارټ آرټ. د سمارټ آرټ کې ماته دغه چوز سمارټ آرټ ګرافیک څه ډول سمارټ آرټ ته غواړئ؟ لیست په شکل غواړئ چې دغه ډیاګرام یا دغه سمارټ آرټ جوړ کړي، پروسس په شکل غواړئ جوړ کړي، سرکل په شکل غواړئ جوړ کړي، څه رقم غواړئ؟ نو تاسې خپل همغه ضرورت ته په کتو کولی شئ چې یو ورته انتخاب کړئ. ریلیشن شیپ دی، مختلف رقمونه دي، خو زه به ورته دغه هیرارکي انتخاب کوم او هغې نه وروسته زه به دا یو ورته انتخاب کوم او بیا اوکې کوم. ګورئ دی ماته راوړه. ولې دې څنګ کې چې دی یو دوه ټیبونه نور هم خلاص شو، یو د ډیزاین او بل د فارمټ. انشاءالله په دې هم خبرې کوو. په دې کې موږ او تاسې کولی شو چې خپل ارګنایزیشنل ډیاګرام یا چارټ جوړ کړو. یعنی هر ځای کې چې داسې ضرورت پیښیږي چې تاسې باید په دې رقم باندې یو شکل ته ضرورت وي، نو تاسې کولی شئ سمارټ آرټ نه استفاده وکړئ. زه دلته راځم لیکم چې زموږ د کمپنۍ رئیس جمال دی یا زموږ د ارګنایزیشن رئیس جمال دی. دا جمال صاحب چې دی دوه معاونین لري، یو علي دی او بل هم ضمیر دی. همدا ډول څه کارمندان هم لري. فرض که یو کارمند خان دی او همدا ډول بل کارمند چې دی یونس دی، همدا ډول بل کارمند چې دی جان دی. نو په دې شکل باندې موږ او تاسې کولی شو چې ځان ته یو سمارټ آرټ جوړ کړو. کله هم چې دغه سمارټ آرټ موږ جوړ کړ، دلته دا دوه ټیبونه چې موږ ته خلاصېږي، اول خو له دې ځایه موږ او تاسې کولی شو چې مختلف ډیزاینونه ورته ورکړو. نو دا تیار ریډیمیډ ډیزاینونه دي، همدا ورته انتخابوم او بیا اپلای کوم. چینج کالرز دی، له دې څخه کالرونه بدلولی شو، مختلف کالرونه لري. زه ورته وایم یار همدا کالر ښه ښکاري. او چې کله دا هم موږ پې اپلای کړ، لیوډس دی، که چېرته دغه لیوډس یا شکل ستاسې خوښ نه شو، نو تاسې کولی شئ چې نورو شکلونو ته هم له همدې ځایه واړوئ. نو زه ورته همدا خپل شکل صحیح دی نه بدلوم. له دې څخه وروسته زه راځم دلته خان انتخابوم او کله مې چې خان انتخاب
زه راځم ورته دلته علي انتخابوم یا جان انتخابوم، علي به انتخاب کو ورته. چې کله مې علي ورته انتخاب کړ، له دې ځایه کولی شو چې موږ پروموشن او ډیموشن وکړو. فرض که دا علي دی، دا د جمال معاون دی، د رئیس معاون دی، دی چې دی ډیموشن وکړه، معاونیت نه وغورځېده، نو دلته ډیموشن چک ورته وهو، دا به لاندې راشي، یوازې ضمیر پاتې شو. او له دې ځایه فرض که یونس یا جان چې دی پروموشن وکړه، نو دا کولی شو چې بیا پروموشن د علي په ځای موږ جان راوړو. په دې ډول ډیموشن او پروموشن هم کولی شو. او موف اپ چې دی فرض که دا ورته انتخابوو، فرض که دا اول معاون دی، دا دوم معاون دی، دا ورته انتخابوو او موف ډاون ورته وهو. لکه دا به اول معاون شي، دا به دوم معاون شي، یعنې په خپله خوښه تاسې پروموشن، ډیموشن، موف اپ او موف ډاون کولی شئ. فرض که دا ورته انتخابوم، موف ډاون انتخابوم، صحیح ده. نو په دې شکل باندې تاسې کول. دلته یو بله خبره هم د رایټ ټو لیفت. د رایټ ټو لیفت څخه هدف څه شی دی؟ دا به تاسو ته یو بل شکل کې بیا وښیم. لومړی به راشو دلته اډ شیپس باندې به خبرې وکړو. کله چې اډ شیپ ما وګورئ، دلته یو بل شیپ هم اضافه شو. که دلته ستاسې په کار وي نو دلته کلیک وکړئ، له دې څخه وروسته راشئ اډ شیپ آفټر، له دې څخه وروسته بل شیپ راته راکړه. یا دلته کلیک کوم، ورته له دې نه مخکې بل شیپ زما په کار دی، اډ شیپ بیفور، ګورئ مخکې بل شیپ راته راکړه. همدا ډول دا انتخابوم او بیا اډ شیپ سره راځم او وایم چې اډ شیپ اباف، د دې د پاسه ماته بل شیپ راکړه، ګورئ بل شیپ یې راکړه. همدا ډول بیلو په لاندې بل شیپ راته راکړه. نو له دې ځای څخه موږ تاسې کولی شو چې شیپونه اضافه کړو. او ټکس پین چې دی له دې څخه موږ کولی شو تغییرات پکې راوړو. فرض مثال زه لیکم چې امیر، همدا ډول دلته چې دا خانه تش دی، دلته ورته لیکم چې کمال. له دې ځایه هم تاسې کولی شئ چې لیکل پکې وکړئ. نو زه دا بیرته کلوز کوم. زه داسې یو شکل انتخابوم، که چېرته دا ستاسې بیا په کار نه وي او غواړئ چې له منځه یوسئ، ډیلیټ یې کړئ، نو تاسې په اسانۍ کولی شئ چې کلیک بې وکړئ او له هغې څخه وروسته راشئ رایټ کلیک، دا به ورته انتخاب کړو او وروسته کټ به یې کړو. نو په دې شکل یې تاسې کولی شئ چې له منځه هم ویسئ او بیک سپیس باندې هم تاسې کولی شئ چې له منځه یې ویسئ. نو دلته بل خبره رایټ ټو لیفت دی. زه راځم او داسې سمارټ آرټ ورته انتخابوم په دې رقم. فرض که دا سمارټ آرټ ما دې ته انتخاب کړ، دې کې که فارسي لیکل وي، فارسي لیکل خو باید رایټ ټو لیفت ولیکل شي، دا خو اوس لیفت ټو رایټ دی. فرض که دا زموږ فارسي لیکل دی، په دري باندې یا پښتو باندې موږ لیکلی، نو په دې صورت کې به تاسې رایټ ټو لیفت ورته انتخاب کړئ، نو شکل به یې تغییر کړي، رایټ ټو لیفت به تاسې کولی شئ چې لیکل پکې وکړئ. نو دا هم موږ سره د سمارټ آرټ خبرې وي. او فارمټ موږ تاسې مخکې وویلې، فارمټ کې هم موږ تاسې کولی شو چې تغییرات پکې راوړو، لیکلو کې کولی شو تغییرات راوړو او ډیزاینونو کې شیپ فیل او دا مسایل موږ تاسې وویل، یعنی فارمټ کې تغییرات راوستلی شو. شیپ کې یو بل مهم کار هم کولی شو. فرض که زه دا ټول ډیلیټوم او له هغې څخه وروسته زه غواړم داسې یو مکتوب یا پیشنهاد جوړ کړم. تاسې به لیدلی وي چې رایټ طرف ته د افغانستان لوګو وي او چپ طرف ته د هغه مربوطه وزارت لوګو وي او په منځ کې لیکل وي. نو زه چې راشم یو پیکچر فرض مثال له دې ځایه څخه زه راوړم، فرض که زه راځم دا پیکچر انتخابوم، انزرټ کوم، دا پیکچر دلته راغی. زه چې دا پاس وړم، پاس خو نه وړل کېږي. نو او حالا چې زما دا لوګو، فرض که دا یو لوګو دی، دا لوګو زه دغلته غواړم کېدم او همدا ډول یو کاپي دلته یا یو بل لوګو دلته کېدم، نو دا خو پاس نه ځي. د دې سره څه طریقه باید وکړو؟ دا مختلفې طریقې لري، خو یو طریقه چې دی موږ تاسې د انزرټ څخه وروسته راځو شیپ ته، د شیپ له طریقه دا کار کولی شو. زه راځم یو سرکل ورته انتخابوم او له هغې څخه وروسته دغه سرکل دغلته ډرا کوم. چې کله مې ډرا کړ، له دې څخه وروسته زه راځم شیپ فیل ته او بیا ورته پیکچر انتخابوم، بیا فرام ا فایل، هغې نه وروسته زه راځم خپل کمپیوټر نه لوګو ورته انتخابوم او انزرټ کوم. ګورئ دلته په دې شکل باندې موږ تاسې یو لوګو راوړو. ولې دې کې اوس هم یو مشکل شته، ځکه آوټلاین لري. که غواړئ چې آوټلاین یې ختم کړي، نو ته به لاړ شي شیپ آوټلاین ته او دلته به ورته نو آوټلاین انتخاب کړئ. ګورئ هغه آوټلاین هم له منځه لاړ. همدا ډول راځو داسې لیک کوو او هغې نه وروسته یو کاپي اخلو، دلته یې ږدو، کنټرول لیفت
او هغې نه وروسته یې کاپي اخلو دلته ایږدو. خو اوس چې زه لیکل کوم که زه دلته ډبل کلیک کوم دا لیکل په دغه ساحه کېږي. که دلته ډبل کلیک وکړم دا خو هیډر اخلي نو دلته خو بیا ستونزه پیدا شو. نو د دې دپاره هم موږ او تاسې د شیپ د کمانډ څخه استفاده کولی شو. زه دلته راځم یو ریکټینګل اخلم، هغې نه وروسته زه راځم دا ریکټینګل دلته ډرا کوم په دې شکل، او له هغې څخه وروسته راځم دې کې ایډ ټیکس وهم او دلته اوس ورته لیکم چې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د کابل د پوهنې ریاست. ګورې په دې شکل ما لیکل وکړه. اوس کولی شم چې دا لیکلو ته فارمټونه ورکړم، یا یې بولډ کړم، کنټرول بي ووهم چې بولډ شي. او له دې څخه وروسته چې ما دغه لیکل وکړه اوس دا لاندې رنګ هم ختمول غواړي که نه، دا باید سپین شي، بیکګراونډ سپین. نو د دې لپاره چې زه ورته دغه سټایل ختم کړم زه راځم شیپ سټایل ته، او له هغې څخه وروسته یو ساده سټایل ورته خوښوم. فرض کړه دا ورته خوښوم، ولې اوس خو هم دا صحیح نه دی که نه آوټلاین لري. نو بیا کلیک پې کوم، شیپ آوټلاین ته راځم، دغه آوټلاین یې هم ختموم، نو آوټلاین. ګورې په دې شکل باندې موږ او تاسې کولی شو چې ځان ته د مکتوب یا د استلام یا پیشنهاد بڼه جوړه کړو. همدا ډول به کولی شي چې دې کې نور هم تغییرات راوړي. فرض کړه دلته شیفټ منفي علامه وهم، دغسې لږ د افغانستان ورته لویوم، همدا ډول شیفټ منفي سره کوم، دا هم لږ اوږدوم. نو په دې شکل باندې موږ او تاسې هم کولی شو چې د شیپ نه استفاده وکړو. لکه شیپ ډېر زیات استعمال لري مختلف ځایونو کې، تاسې مختلف کانسپټونه چې تاسې سره وي کولی شي چې شیپ باندې اپلای کړئ او ترېنه استفاده وکړئ. بله خبره هم دلته د چارټ ده. چارټ چې دی بي بي آی کې یو ځانګړی موضوع ده او یو لوی بحث دی چې د ډیټا د خلاصه کولو دپاره چارټ استعمالیږي. فرض که موږ او تاسې یو بزنس لرو، په هغه بزنس کې د 2018 کال او 2018 کال حسابونه دي. تاسې رئیس غواړئ چې په دې پوه شي، یا تاسې غواړئ یو چېرته سیمینار څه ورکوئ، د خپل کارکردګۍ ګزارش ورکوئ، نو تاسې به مجبور استئ چې د چارټ نه استفاده وکړئ تر څو خپل هغه د ډیټا سمري په ښه شکل نورو ته ورسوئ چې موږ ګټه کړې، تاوان کړی، موږ په کوم پوزیشن او کوم حالت کې استو. زه به تاسو ته یو مثال هم په چارټ کې ورکړم. فرض مثال موږ او تاسې 2018 کال کې یو بزنس کړی، 2018 کال جنوري او همدا ډول فبروري، مارچ، فرض که دغه 3 میاشتې به ورته انتخاب کړو، جنوري، فبروري، مارچ، اپریل به ورته، اپریل، مای ان جون. فرض که دا زمونږ او ستاسې په جنوري کې موږ فرض که ګټه کړی 20,000، همدا ډول فبروري کې موږ 12,000 ګټلې، همدا ډول راځو په مارچ کې 80,000، همدا ډول په اپریل کې 7,000 او همدا ډول 15,000 په دې میاشت کې او 4,500 په دې میاشت کې. دا فرض مثال زموږ او ستاسې د 2018 کال هغه د پرافیټ خو د ډیټا خلاصه ده. خو زه کری شم شاید دا ډېر زیات واوسېږي، زه خو اوس په اسانۍ نه پوهېږم چې په کومه میاشت کې موږ ډېر ګټلي، شاید دا ډېر زیات لیکل ډېر زیات وي، دا ډیټا موږ سره زیات وي. نو په دې خاطر چې په ښه شکل باندې زه پوه شم او په اسانۍ پوه شم، زه دا ټول ډیټا کلیک کوم او راځم چارټ یې نه جوړوم. چارټ هم لکه د سمارټ آرټ په شکل مختلف قسمونو چارټونه تاسې جوړولی شئ. خو زه راځم او ورته دا کالم شکل انتخابوم او هغې نه وروسته په کالم کې هم مختلف رقمونه دي، دا ډیزاین انتخابوم او اوکې کوم. ګورې چارټ یې ماته جوړ کړه. چې کله یې چارټ جوړ کړه دلته یو څه خانې پکې اضافه دي، زه به دا ورته لږ کړمه. دلته دا کټګوریانې راغلي، دا به ورته په جنوري، فبروري،
مارچ او اپریل دا به ورته په دې تغیر کوم. ګورې اوس دلته موږ ته په اسانۍ موږ په دې پوهېږو چې زموږ ګټه په کومه میاشت کې ډېر و. جون کې زیات و، جنوري کې، فبروري کې، مارچ کې، اپریل کې کوم یو کې زیات و. نو زموږ او ستاسې ګټه چې زیات ده هغه په اپریل کې زیات ده. که چېرته دغه ډیټا کې تغییرات تاسې راوړئ هم کولی شي چې راوړئ. ولې دلته یو د جمع په شان علامه ده. دا جمع علامه چې وهم دغه چارټ تاسې غواړئ چې نور څه شی پکې اوسېږي، دغې ته لیجنډس ویل کېږي. زه ورته وایم چې دغه څه معلومات دلته اضافه شي، کولی شي یو ټایټل ورته دلته ورکړئ. که په کار هم نه وي نو تاسې کولی شي چې لرې کړئ. ډیټا ټیبل غواړئ نو چې کله کلیک وکړئ ډیټا ټیبل هم تاسې ته درکوي. ګورئ همدا ډول ډیټا ټیبل که نه غواړئ څه ډیټا لیبلز تاسې ته دلته درکوي، او که نه غواړئ دا ورته لرې کړئ ډیټا ټیبل به لاندې معلومات درکړي. جنوري او فبروري او مارچ مکمل معلومات درکوي. نو مختلف اپشنونه دي، هر یو چې تاسې غواړئ. فرض که زه ټول ورته وایم، هم ډیټا لیبل راته وښیه، هم لیجرز وښیه، هم ډیټا ټیبل راته وښیه، هر څه وښیه. خو معمولا چې دی نو تاسې خپل همغه موضوع ته کتلی کولی شي له دې اپشنونو څخه هم استفاده وکړئ. او دا به کلوز کوم. دا زموږ سره ټیبل شو. بیا چارټ شو. بیا کولی شو چې دلته راشو چارټ ډیزاین ته، له دې ځایه مختلف ډیزاینونه ورته انتخاب کړو. هر ډیزاین چې تاسې خوښېږي نو هماغه ورته انتخابولی شئ. دا ډیزاین به ورته انتخاب کړو. سلیکټ ډیټا کله هم چې دا ورته ووایئ نو د اکسل ورکشیټ تاسې ته خلاصوئ، کولی شئ چې دلته پکې څه تغییرات راوړئ یا یو بله فرموله اپلای کړئ او له هغې څخه وروسته اوکې کړئ، نو هماغه به تاسې ته دلته په چارټ کې بیا ښودل کېږي. چینج چارټ ټایپ، نو دا تاسې کولی شئ چې یو بل ټایپ ډیزاین ورته انتخاب کړئ. فرض که دا ډیزاین ورته انتخابوم په دې شکل موږ تاسو ته بیا ښایي. ایډیټ ډیټا باندې چې کله کلیک وکړو موږ تاسو ته بیا هماغه د اکسل ورکشیټ خلاصوي. دلته کولی شو چې مختلف فرمولې دا لرې کړو، نورې فرمولې اپلای کړو او هغه بیا دلته راسر چارټ موږ ته د هماغه زموږ ډیټا ته په کتو موږ ته چارټ جوړوي. نو په دې شکل کولی شو چې ډیټا پکې اضافه کړو. او که غواړئ مکمل ورکشیټ یې دلته راوړئ د اکسل، نو کلیک وکړئ، هماغه اکسل پروګرام تاسو ته ورډ کې خلاصوي. نو تاسې کولی شئ دلته خپل فرموله استعمال کړئ او له هغې څخه وروسته هغه به تاسې ته په اتوماتیک ډول باندې دلته چارټ کې اپلای شي او چارټ کې به تاسې ته شو کړي. نو دا هم موږ سره د چارټ موضوع وه. په چارټ کې دا ایلیمنټس دي، دا خو موږ تاسې دلته د جمع علامه کې وویلې. چینج کالرز دي، مختلف کالرونه هم ورته انتخابولی شي او ورکولی شي. او فارمټ خو هماغه فارمټ د مخکې پې بحث کړی چې څه رقم فارمټ ستاسې خوښه و هغه پې اپلای کولی شئ. بل هم سکرین شاټ ده. له دې ځایه تاسې کولی شئ چې سکرین کلیپینګ وکړئ، کولی شئ خپل سکرین یو عکس واخلئ. نو د نن دپاره همدغومره درس بس ده. انشاءالله که ژوند باقي و سبا به په ایډنس باندې خبرې وکړو. مننه.